بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو. د ادبي ګلونو دا مازدیګر هم راوړی دی د پښتونخوا ریډیو ته په د فطرت بونیري صاحب په سټوډیو کې ناست یو. په دې مرکه کې را سره فطرت بونیري صاحب ناستې کوي چې هېڅ د تعارف محتاج نه دی. مینوالو ریډیو لیکي نه تاسو هم پروګرامونه اورېدلي، مختلف پاڼو نه به هم تاسو کتلي، نو بلکل هېڅ تعارف محتاج نه دی. مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم، راځي چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. ډېر محترم فطرت بونیري صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، په خیر راغلی او لوی سړي شئ. ډیره مننه که ستاسو هم چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو لم وخت ورکړو. ډیره مننه فطرت بونیري صاحب. ستاسو څه چا نه پټ خو نه یې، خو بیا هم له خپلې ژبې نه مینوالو ته په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوله. ډیره زما فطرت بونیري باندې ادبي دنیا کې پیژندی شم. ادبي پیل مې په کلي کې علاقه کې یو ادبي تنظیم و، د هغې بنیاد هم کېښودو امازي ادبي جرګه، د هغې ستر سکتر وم او دغسې بیا هغه وخت کې ان جي اوز مختلف هلته کار به یې کولو، خیر ښېګړې تنظیمونو سره تړلی وم. د هغې نه وروستو رالم پېښور ته. ریډیو پاکستان نه مې په باقاعده توګه د میډیا د سفر پیل وکړو، د هغه ځای اناونسر د کمپیر په توګه. بیا 2009 کې پښتونخوا ریډیو ته رالم چې هغه سفر تر دې دمه دی. دې منځو زمانه کې چې پښتونخوا کې څومره ادبي تنظیمونه دي، د هغوی سره تړون، د هغوی مشاعرو ته تلل، په تنقیدي غونډو کې کېناستل او پوهنتون ادبي ستوري د هغې چې کوم باني غړي دي نو په هغې کې هم یم، تنقیدي غونډو ته هم ځم. د میډیا سفر، ادب، د میډیا او دغه سوشل سیکټر چې دی د دې ټول سفر او ژوند دا یو ځای روان دي. میډیا کې مې پښتونخوا ریډیو سره په باقاعده توګه باندې د 2009 نه یم. دې نه علاوه افغان ټي وي چې دلته شروع کېده نو د هغې د پښتونخوا مشر وم. بیا شمشاد سره مې هم څه لږ کار کړی. د هغې نه وروستو باچا خان مرکز کې د میډیا کوارډینیټر وم، امن ټي وي مشر وم. د هغه ځای مو د سوشل میډیا دپاره امن ټي وي یو سیټ اپ پراپر اسټیبلیش کړی چې وروستو هغه ځای نه ما کار پرېښودو او دا اوس لمر ټي وي ته مې هم کار وکړو. اف ام ریډیوز ډېرو ځایونو کې تله راغلی یم، داسې واړه واړه پیکیجز راغلي دي، مې ورته کړي دي. ډیره ښه ده فطرت بونیري صاحب، ډیره ښه رڼا م واچوله. ډیره مننه هم کوو. پروګرام کې به را سره دا هم شریک کړي چې په پښتو ادب کې خو ډیر صنفونه دي، تاسو به په کوم صنف کې هم کار کړی، څومره کار هم وکړ؟ ظاهره خبره ده زموږ نن وخت کې غزل عام خلک لیکي. غزل اسان هم نه دی، ځکه ورته غزل ویلی کېږي، ګران هم دی. نو زه هم طبعا زیات لیکل په غزل کې کوم. نظم مې هم لیکلی دی، سندرې لیکم، سندرې ځینې مینانو ته رسېدلي دي، هغوی خوښې کړي هم دي. هایکو مې هم خوښوي او بس هغه څیزونه دي. ډیره ښه ده فطرت بونیري صاحب. په پروګرام کې به درنه دا تپوس هم وکړو چې که چېرته فطرت بونیري صاحب شاعر نه وی نو څه به وی، لکه کوم فیلډ ته بیا تاسو تلئ؟ شروع کې خو دا شاعرۍ ته چې هم نه راغلی، زما کرکټ سره ډېر شوق و. ما کرکټ کړی وی نو زه به هغې سره بیا شاعري هم نه کېده، هېڅ هم نه کېده. زمیدار ډېر ښه زمیدار وم، خو زمیداري او شاعري دا به یو ځای سره کېدل. نو دننه یو شاعر وم او حالاتو راوسپړدم. که شاعر نه وم نو عام به هم یو وګړی به وم او دې معاشره کې به مې خدمت کوم. ښه سوچ دی فطرت بونیري صاحب. مینوالو ستاسو کلامونه هم اورېدلي دي، ریډیو د پاڼې نه د مختلف طریقو سره مختلف پاڼو نه ستاسو کلامونه اورېدلي دي، نو خپل کلامونه موږ سره پروګرام کې شریک کړه، ډېر به خوشحال. مهرباني. زه به څه نوي شاعري مې کړې ده، نو دا مې له ملګرو ته اصلاح دپاره هم نه دی ښودی، خو دې نه به تاسو سره دغه شریک کړم چې داسې نه وه چې قسمت مې هسې خوار و، داسې نه وه
چې قسمت مې اسې خوارو ما په خپله ځان ته کړی څه ازارو او د ګیلې مې هم څوک پاتې دلته نه دي د ګیلې مې هم څوک پاتې دلته نه دي د یارۍ جامه کې هر سړی خامارو او د غیرت پښتو معنی داسې الټه شوې د غیرت پښتو معنی داسې الټه شوې لکه څنګه چې په دې چم کې دکاندارو مهرباني چې د غیرت پښتو معنی داسې الټه شوې لکه څنګه چې په دې چم کې دکاندارو او ما به و جنت دلته وی جوړ کړی ما به و جنت دلته وی جوړ کړی که په خپلو وسایلو مې اختیارو او د وطن د غریبۍ ته فکر وکړه د وطن د غریبۍ ته فکر وکړه ما به څنګه پکې کړی ستا سینګارو او چې ژوند دومره مصنوعي شو تیښته ښه ده چې ژوند دومره مصنوعي شو تیښته ښه ده د فطرت سره نور پاتې بس فرارو چې ژوند دومره مصنوعي شو تیښته ښه ده د فطرت سره بس پاتې نور فرارو دا یو دوه درې شعرونه دي چې دومره ظلم داسې نه و د زغملو دومره ظلم داسې نه و د زغملو په دې چغه مې ولس بیدارولو او یو ملنګو د غوران کندر ته ناستو څوک پاگلو سم په چغو یې جړلو او پرانا مینېدل خو ټوکې نه دي پرانا مینېدل خو ټوکې نه دي خامخا به مو سرونه پې بایللو او د فطرت نښې یوړلې له منځه د فطرت نښې یوړلې له منځه دا غورځنګ د سیلابونو شلو سلو ډېر ښه ډېره مننه م کوو فطرت صاحب امید دی چې مینهوالو به دې هم خوند اخیستې موږ دې هم خوند واخیستو پروګرام کې به راسره خپل کلامونه نور هم شریکوئ د نظم په اړخ که تاسو چېرته موږ سره نظم شریک کړو ډېر به ښه فطرت صاحب دې کې به تاسو نه یو تپوس وکړو زموږ دې کوشش ته تاسو په کم نظر ګورئ دا کوشش ډېر ښه دی او څومره ځوانان چې دغه ټولنیزې رسنۍ په کار راولي لکه تاسو به بل کوم کار هم کولی خو دا د ډیجیټل دنیا ده او تاسو د ډیجیټل کالي له ځانه راغستې دي په دې باندې تاسو ادب خوندي کوئ دا ډېر لوی کار دی صرف دا یو خواست به مې تاسو ته ومي نورو ته به ومي چې تاسو معیاري ادب چې دی نو هغه راواخلئ داسې نه چې موږ سوشل میډیا د ځان له خلک مشهوري او هغه دې په شاعرۍ باندې پوهېږي نه او هغوی ته د شهرت میلاویږي او دغه څیزونه او ډېر ښه خلک ترې وروسته پاتې کېږي نو په دې چم ګاونډ کې زما به خواست دی چې په دې چم ګاونډ کې موږ سره ولسي ډېر تکړه شاعران شته دي نو تاسو ته به دا خواست چې تاسو هغه خلکو پسې لاړ شئ هغه ورکې ملغلرې دي تاسو ته پته ده ملغلرو باندې ما ډېر کار کړی دی خو ځینې داسې دي چې هر ځای ته رسېدی نه شو نو که دغه کمې تاسو پوره کړئ او د دې عمر سره سره او بل دا ده چې تاسو ښه کتابونه وګورئ او د هغې مطالعه وکړئ ښه انټرویوز کوونکي وګورئ چې دنیا کې کم کم خلک څنګه انټرویو کوي نو که تاسو ځان تیار کړئ تاسو په خپله محنت وکړئ تاسو خواري وکړئ او تاسو بیا د ګراوند نه صحیح خلک راوچت کړئ دا ډېر لوی کار دی ډېره مننه م کوو فطرت صاحب زموږ د پیج همدغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه تاسو سره په دغه شیشه باندې مخامخ کړو په دغه سلسله کې د ادبي ګلونو نننی مرکه م راوړی فطرت بونیری صاحب له پروګرام کې به دې خوندور کلامونه ورو نو فطرت بونیری صاحب کلامونه را سره خپل شریک مهرباني دا یو دم نوی غزل دی دا بر سره شریک کما نن سبا شاعري ډېره کوم د کم مصلحت ښکار شوې جنازې له هم رانغلې د کم مصلحت ښکار شوې جنازې له هم رانغلې بیا شمې بلېدلې نو هغې له هم رانغلې او تر کور تر دروازې خو د یاري پاللې نه شوه خو دا کمه پښتو وه چې کوڅې له هم رانغلې او بیا سله دې په ما باندې سپینګیري رابللو بیا سله دې په ما باندې سپینګیري رابللو چې لاره دې بدله کړه جرګې له هم رانغلې مننه او که ناسته تر سبا دې را سره کولی نه شوه خبرې خو مهمې وي کیسې له هم رانغلې او ښکارېږي چې اوس چارې دې بدلې کړلې پیره سندره دې هم رانوړه نغمې له هم رانغلې او ګیله مې درنه هم نه وه بېلتون ته وم یوازې
ګیله مې درنه هم نه وه بېلتون ته وم یوازې ګیله مې هلته وشوه تماشې له هم رانغلې او فطرته د فطرت په ضد چې غرونه جوړېدله تا هیڅ مزاحمت ونه کو دی له هم رانغلې مننه ډیره مننه کوو فطرت صاحب په پروګرام کې به د یو غزلې نظمې غوښتنه به کوو نو بلکل را سره به شریکوي ډېر به خوشحال شو چې په تا مینېدم د چا خیرې وي چې په تا مینېدم د چا خیرې وي دا هم بیخي بېګا مې لیکلی دا غزل نو زه ستاسو اصلاح کړی مې نه دی او که چاته ځي نو تنقیدي نظر نه یې مه تېروئ که تېروم نو زما اصلاح وکړئ چې په تا مینېدم د چا خیرې وي نن چې داسې جوړېدم د چا خیرې وي او زه چې داسې زمانه کې اوسېدمه چې داسې زمانه کې اوسېدمه خامخا به ځورېدم د چا خیرې وي او د جنت په څېر وطن نو بیا ولې د جنت په څېر وطن نو بیا ولې چې لولږې مړ کېدم د چا خیرې وي او زه چې تا ته اوس په پټه باندې جاړم زه چې تا نه اوس په پټه باندې جاړم زه به تا ته خندېدم د چا خیرې وي او څومره لوی غرور یې خاورې شو فطرته څومره لوی غرور یې خاورې شو فطرته ورته مخکې ځلېدم د چا خیرې وي ډیره مننه کوو مینوالو د فطرت صاحب دغه نوي کلامونه تاسو به اورېدلي ډېر خوند به مو ترې اخیستی ډېر د پروګرام اخیره کې فطرت صاحب مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل زما پیغام همیشه د امن دی د مینې دی د ورورولۍ دی دا موږ تاسو چې کومې تربګنۍ وي د نغري په غاړه چېرته پیدا شوی وي اجرو کې پیدا شوی وي اجره خو د امن ځای و خو حالاتو موږ کرکې طرف ته بوتلي یو زموږ په رویو کې د هغې ډېرې وجې دي جنګ دی غریبي ده نور ډېرې وجې دي نو زما به دا خواست دي چې یو بل ته کنځلې مه کوئ سپکې سپورې مه وایئ موږ د کلم دا خبره نه هېرو چې موږ مسلمانان یو اسلام په اخلاقیاتو باندې ډېر زور ورکړی دی بیا پښتونولۍ کې هم بد اخلاقه سړي ته ډېر بد کتلی کېږي دا دوه موږ سره د ژوند قاعدې قانونونه ډېر ښکلي په دې کې د اخلاقو معیار چې دی دا ډېر ضروري دی موږ د په لفظونو کې هم زموږ دغه غوسې او کرکې او نفرت او جنګ نه زموږ د په خپلو ناستو کې هم بس مینه وویشئ د مینې کرونده وکئ او مینه خپره کړئ ډیره مننه فطرت صاحب پروګرام کې د شرکت کولو مینوالو د نو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کوي دغه ښه پیغام سره خپل لور انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان